سهار بخیر ښاغلیه. اوهوا سل ځلې دې ولیکل. پرون خو دې ډېرې غټې خبرې کولې چې زه نور دفتر ته نه راځم، بېرته اګرا تا ته ځم. اوس څه وشوه؟ ښاغلیه ما مې سزا ترسره کړه. زه بخښنه نه غواړم. طبقي کوم معلومات چې د موهي کمپنۍ په اړه خلاص شو پاڼه ماته راکړه. ټول معلومات په دې کې مننه. طبقي ازرونه دې په نت کې پیدا کړل. که دې پیدا کړی وي د مېرمن ساکشي ته یې ولېږه. سمه ده مېرمنې. هسې پرون چې په کومه غوسه له دې ځای لاړې ما فکر کوو چې اګرا ته به تلې او په کور کې به ناسته وي، مګر ته خو دلته اوی زما خدایه ته لږم عزت لرې که نه یې جلۍ؟ مېرمنې تاسې ته مې انځورونه ولېږل. کله چې څوک کوم ښه کار کوي که نه زویه د هغه همت نورم باید ډېر کړو. ګوره خوښې جانې خیر دی زما خبره بده مه ګڼئ خو دلته زموږ په کور کې دوه مکسره دي بیا هم ته ولې په موږ دا مرچ په دې هاون کې میده کوې ها؟ ما باندې میم خواخې همداسې په هاون کې مرچک میده کول انګور جانې نو ځکه ته هم باید دا دود ترسره کړې. او حسینه په لاس باندې جوړه شوې مساله بل ډول خوند لري که نه؟ حالا نظر کوې کار مو خلاص کړئ. چټکي دا کار خو زموږ د کور نوکران هم کولی شي مګر نه خوښې جانه خو تل په موږ باندې امرونه کوي که نه؟ ته به یې وګورې کله چې زه م خوښه شوم که نه نو د خپل انګور نه به د هر کار غچ اخلمه. کله چې خوښې شوې بیا داسې فکر کوه اوس خو انګور یې نو زر کوه هغه سره مرچک راوړه هله که نه نو زموږ خوښې به راشي زر کوه راوړه که نه؟ او در وړم یې که نه نور پاتې مرچک به په خپله اچوې. زر کوه خپله خوښې باید حیرانه کړو که نه؟ ریشه پرېږده چې مرچک پکې واچوم. زړه مې دی کله چې زه م خوښې شم که نه نو زه خپله انګور داسې په هاون کې میده کومه. اوه بړکې له دې ځایه زما غوږونو ته بل ډول غږ راځي. غږ؟ چېرته مو غږ خو به نه وي؟ فکر کوم هاونګ نه راځي صبر چې زه ویې ګورم. د هاونګ نه؟ اوه خوښې جانې
په دې کې اچولې او ما څه نه دي کړي تا ول چې چک را ما په دې کې واچول ما ملامته وه ما مې خپل ټلیفون هم دلته ایښی و که نه تاسې لیدلی که څنګه ستاسو موبایل په دې کې مو واچو او ما یې ډک کړ. خدای پاک دومره غټې غټې سترګې یوازې د تورولو لپاره درکړي کله چې په دې سترګو درته څه نه ښکاري نو بیا دا سترګې څه ګټه لري اوس چې مو تېروتنه کړې نو سزا یې باید وګورئ خدای چې خوب و زما خو زړه وچوېده ته همهغه د مورچکو خوب ولیده که څنګه همهغه لکه چې موبایل مې دلته پاتې شوی تاسې لیدلی که څنګه نه موږ ستاسو موبایل نه دی لیدلی اوه ستا په کوټه کې به وي سمه ده تاسې ځه خپل کار وکړئ ښه کړکي موبایل خو مو مات که کله چې خوښې جانه په رښتیا باندې پوه شي که نه موږ به مورچکو سره یو ځای میده کړو مساله به رانه جوړه کړي ناچوټ کې یو څه وکړه خیر دی یو کار وکړه سمه ده ما پرېږده چې مغزه مې سم کار نه کوي زما مغزو ته یو ښه فکر راغی زر کوه ووایه که نه ښه موږ به د موبایل که نه داسې جوړ کړو او د خوښې جانې په کوټه کې به یې پټ کېده میټایان زموږ دفتر ته چا راغوښتي ملګرو غوږ شئ کوم چا میټایان راغوښتي که څنګه نه وروره دلته هیچ چا هم نه دي غوښتي تاسو غلط شوي یې صبر وکړه ما راغوښتي دي د پرون ورځې په خوشحالۍ کې تاسې ټولو لپاره مې راغوښتي واخله ټولو باندې وویشه ستا لپاره واخله ستا د ښار نه راوړي او د کومې بریا لپاره چې دا میټایان راغوښتل شوي دي ستا نه پرته امکان نه و هسې تا چې په تختې باندې بخښنه لیکلې وه هغه ما ولوستله او هغه مې هم ولیدل چې تا ورسره لیکلې وه ته ډېره پیاوړې یې تبکي پلاره زه دلته سره یم
اوه دا ته څه کوې سر یې خلاص که که نه دا دی خلاص سرکو شو په موبایل یې واچوه یوه شېبه لومړی په ګوته اچوم دا ونیسه اوس بیا څه شوي اوه په دې یې واچوه که نه ای چټکي څنګه یې په موبایل واچوم زما ګوتې خو سره نښتې صبر دي چې که بیغ جلا کړم په زوره یې وکړه چټکي پای ډېر زور وکړم زر کوه که نه زر کوه زر کوه دا دې خلاصوه مې دا دې هو زر کوه زور ولګوه ګوتې دې پرې که پرېږه اوه مطلب مې ته دې ګوتې خلاصې که زه به تر څو دا موبایل جوړ کړم داسې نه چې خواخي جانه راشي ګوتې دې خلاصې که زوی مې له دفتر نه ما ته هغه اړین انځورونه رالیږلي وه هغه انځورونه ما خو داسې څنګه کېدلی شي ما اوف ستا خو یاد دی که نه چې باید څه ووایې او ګوره ډېره مه وارخطا کېږه که نه نو خواخي جانه به په موږ باندې شک وکړي خواخي جانې هغه مو که نه ټول مرچک میده کړل خواخي جانې اوس ووایئ چې څه باید پاخه کړو موږ دواړه به یې پاخه کړو صحیح هر څه چې پخوئ پخی کوئ پرېږدئ چې موبایل مې پیدا کړم دا موبایل مې چیرته ایښی دی خواخي جانې کېدای شي چې تا خپل موبایل په خپلې المارۍ کې ایښی وي زما هم کله کله فکر نه وي یو څه المارۍ نه رااخلم موبایل په المارۍ کې رانه هېر شي نو کېدای شي چې له تاسې نه به موبایل هلته هېر شوی وي زموږ کار وشو راځه چې ځو اوه هغه په پخلنځي کې ډېر کارونه دي که نه ځکه مې وویل راځه خواخي جانې موږ ځو چې خپل کار وکړو زه څنګه داسې خپل موبایل هېرولی شم موبایل دلته مخکې خو مې ولیده ولې نه و زه لومړی انځورونه ګورم دا ولې نه روښانه کېږي مورجانې ها په دې دوسیه کې ځینې اړین معلومات دي پلار مې ویل چې دا په سمځي کې کېده سنجه زوی زما موبایل نه روښانه کېږي فکر کوم چې خراب شوی دی دا راته جوړ کړه پرېږده نو مورجانې نن به درته زه یو نوی موبایل راوړم نه نه زه هم دا موبایل غواړم په دې کې ځینې اړین انځورونه دي سمه ده پلار مې عادتي او شوب ټول به راغلي وي داسې نه چې په ما ناوخته شي غلط رو دغه ګن شامل کسان ول دفتر ته به لاړ شو ډېر درد لري ښاغلی پورته شه ښاغلیه
کم لال کسانو ښاغلی په موټر ووهه. راځئ ښاغلیه په کراره راځه. زما زه په اسمان شیان راوړم. زر کوه. څه دروف ښه خو دی که نه؟ زه همدا اوس درځم. واوره هله پاسېږه. دروف ټپي شوی دی. د ګنشام لال کسانو زما زوی په موټر وهلی دی. راځه چې لاړ شو. زه نشم تللی، ته لاړه شه. زموږ زوی لږ پاتې و چې مړ شي. زما ویښتان هم لږ پاتې دي. مالش کول یې ډېر اړین دي. اوهو تا ته چا ویلي چې بس که لاسونه دې درته مات کړم. تبکي ماتې راکړه زه یې کوم. اوهو مورې ته دروفه زویه ته څنګه یې؟ ډېر خو به نه یې ژوبل شوی که نه؟ مورې زه ښه یم. سره له دې چې پوهېږې د ګڼ شاملال کسان ډېر بد خلک دي، نو بیا ولې هغوی نه ځان لرې نه ساتې دروفه؟ مورې د بدو خلکو نیول زما کار دی. زه څنګه د هغوی نه لرې. دلته راشه په کراره زویه. مورې په کراره. آرامه. دروفه ته خو ښه یې که نه؟ ما ته ویویک زنګ ووهه نو زه که راغلم. زه ښه یم. د ګنشام لال څنګه جرأت وکړو چې داسې وکړ کړي؟ زه همدا اوس ځم شکایت ساکشي ارامه اوسه. کوم څه چې زه ګڼ شاملال سره کوم هغه زه پخپله کوم. ته یې صادق نه مه کوه. راځئ چې ځو. په کراره زویه پام کوه. ښه ده چې په هغې ورځ یې زه نه وم لیدلي، که نه نو اوس به د دروف په ځای زه ومه او ګنشام لال به زه ژوندی نه وی پرېښي. داسې ښکاري لکه کلونه وروسته ده چې ګورم. پرته له تا ژوند نشو کولی لورې. پلاره ځکه خو مې راغوښتی یې، مګر پلاره زه اوس هم له تا نه خفه یم. تا مانه دومره لویه خبره دې پټه کړې وه. سمه ده دا ځلې څه نه وایم، مګر که بیا دې داسې وکړل که نه نو نه لورې بیا به هېڅکله هم داسې نه کېږي. که نو مورې تا مې پلار ته لاچیداره چای دم کړی او که نه مور جانې؟ ټولو چای څښلی، تا ته یم دم کړم لورې؟ نه مورې زما زړه ته نه کېږي. اما نن په دفتر کې زما خو دا خبره بیخي هېره شوه لورې، او له تا نه مې پوښتنه هم ونه کړه په دفتر کې د څه خبرې دي لورې؟ پلاره هماغه پخوانۍ کیسې دي. مورې نن مې پلار ته د هغه په خوښې میټایان پاخه که. لورې ټاپکي په دفتر کې خو هر څه ښه دي که نه؟
وای لورې هر څه ښه دي که نه دا خنه ده پلاره نو د دې له امله هېڅ هم نه ښه کېږي په اګرا کې خو زما د ژبې له امله واده له منځه ولاړ ته هم څومره پوره وړی شوې کور مو له لاسه ورکړه دوکان له منځه لاړ او نن ښاغلی دروف ته پوهېږې پلاره نه زما د درو ویلو له امله په ښاغلي دروف دومره لوی مصیبت راغی درو پلاره که په ما کې دا کمی نه وای نن به ښاغلی دروف هېڅ پېښه نه کوله